بې حرمتي دا کومه حمله وه دا یې ناکامه کړې دی او په هغه کس باندې حمله کړې دی. زه هغه ته خراج تحسین پیش کوم. هغه زه به دا ویم چې هغه صرف نر وی نه، هغه غوښې ته سبو وایه که ژوند کوي، غوښه ورته مه وایه که ژوند کوي، او خره ته سرینده سنډا ته ډول وایه. خره ته سرینده اوس راته وایي داسې وګڼه ته، اوس راته وایي داسې وګڼه ته چې نه مې پېژنې نه پېژنم دی، زما او ستا لرې جدا شوې نورې او په رښتیا لرې جدا شوې نورې. په ما ته دا مه وایه چې ډېر خلک په تا مین دي، که څوک راګوري نو راګوري، ته خپله وایه. مېلمانه راغلي دي ګواټ نه، دې سیمې شاعران دي، انګور دا ټول قدردان مېلمانه او ټولو ته د زړه ونصلي علی رسوله الکریم. جناب د مهم پہ شاہ فیصل صاحب، پیر جمیل جوہر صاحب او د ما خوږو ملګرو شاعرانو ادیبانو او ګرانو مېلمنو، السلام علیکم. ملګرو خبرې ډېرې وشوې، ما زړه غوښتل چې زه ډېرې خبرې وکړم، خو خبرې وشولې تقریبا کومې خبرې چې ما غوښتلو هغه خبرې ټولې وشوې، بلکې ایم پی صاحب په خپله باندې وکړي او چې کومه مطالبه یا کوم خبره ما ایم پی صاحب ته کول غوښتلو هغه هم تاج محمد صاحب د مو مشر تاسو په مخ کې ورته وکړله، او چې کوم یو بل ما مطالبه کول غوښتلو هغه ایم پی صاحب په خپله وکړه. نو موږ ته داسې ایم پی صاحب باندې فخر دی او ویاړ دی. او دې پروګرام متعلق زه صرف دا خبره کوم چې یاره دنه به بل ښه کوم پروګرام وي یاره چې هغه کې ایم پی ناست وي، او دنه به بل ښه ایم پی کوم وي چې هغه د مو ماشومانو په دعوت باندې مو ته رسي. مننه تاسو ډېره. زه یقینا چې نن ډېر خوشحال یم. هغه کار چې زه بار بار په هر یو ټولنې کې، هر یو پوسټ کې، هر یو تقریر کې زه دا خبره کوم چې د خپل د مو واک اختیار چې کوم دی د ادب د انګو د ادب، بلکې سیاسي هم داسې پکار دی، خو سیاست سره مو کار نه لرو. نو د پښتو ادب ما مخکې نه کوشش دا و چې زه خپلو کشرانو ته منتقل کړم دا شی هغو روان کړي، خو هغو د مو بغیر وینا، د مو بغیر کوششه، بلکې پرون ما ته یو ملګري دا مو ویلو چې د دو مخنیوی کېږي روان دي، څو کسان د دو مخنیوی کوي. ما ورته چې هغه ته به زه لکه دیوال ولاړ یم، تاسو نور بېغمه شئ، خپل کار چې کوم دی هغه تاسو جاري وساتئ. نو نورې خبرې نه کوم زیاتې، منځه وخت هم دی او یو څو شعرونه به وایم. ویلې چې شاعر چې سټیج ته راشي هغه شعرونه ونیي نو هغه بیا لکه فضول راغلی وي هسې. تاسو اجازه دی. په سر کړي خوشحالي مې او غم دواړه، په سر کړي خوشحالي مې او غم دواړه، زه په شا وړم غماز او صنم دواړه. او لاس دې خلاص وي غریبۍ پروا دې نه کړم، لاس دې خلاص وي غریبۍ پروا دې نه کړم، زه خوړلی شم وربشې غنم دواړه. مننه. او پروا مه کوه راوله پښتانه یو، پروا مه کوه راوله پښتانه یو، موږ زغملی شو ګولۍ او دا بم دواړه. مننه. خو سجده رب ته رزق غواړو د یورپ نه، سجده رب ته رزق غواړو د یورپ نه، موږ نیولي بتخانه او حرم دواړه، او خېټې ډکې د حرامو خولې شرابو، خېټې ډکې د حرامو خولې شرابو، بیا هم غواړو موږ کوثر او زمزم دواړه. خو زه بعضې خو زه د بعضې سترو خېټو ته حیران یم، پوه شوې؟ زه د بعضې سترو خېټو ته حیران یم، لکه خوري جمل کوټه او ډاډم دواړه. په حجرو مو داسې جوج ماجوج نازل شو، په حجرو مو داسې جوج ماجوج نازل شو، راته ماتې کړو رباب او چلم دواړه. او دا پګړۍ دی، دا بوټان دی، دا منم خو، دا پګړۍ دي، دا بوټان دي، دا منم خو، موږ ته یو شوي دي مار او لاړم دواړه.
دا پګړۍ دي دا بوټان دي دا منم خو مونږ ته یو شوي دي ناشاد صاحب مونږ ته یو شوي دي مار او لاړم دواړه او قریشي د خوشحال خان په پله روان یم قریشي د خوشحال خان په پله روان یم ګرځومه زه ټوپک او قلم دواړه مننه جي